ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم درنو قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. نن یکشنبه د 1404 هجري شمسي کال د قوس یا لیندۍ 14مه نیټه ده. درنو قدرمنو لیدونکو، تاسو ته تردیدمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وي. اوس تاسې پام راړو د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت د پلاوي له لوري د لغمان امنیه قمندانۍ له ځینو برخو لیدنه ترسره شوه. د کورنیو چارو وزارت د لوژیستیک لوی ریاست د کورامس لوی امریت د پلاوي له لوري د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ د ادارې د موثریت، د تجهیزاتو د سم مدیریت او د تخنیکي چارو د لا معیاري کېدو په هدف د ورکشاپ امریت او د صحي مدیریت اړوندو ډیپوګانو څخه مهمه او ارزونکې لیدنه ترسره شوه. دا لیدنه د کورامس امیر هلال مشال په مشرۍ او همدارنګه له مرکز څخه راغلي تخصصي هیات په ګډون ترسره شوه. هیات د یادو ډیپوګانو ټول تخنیکي او اداري برخې په دقت سره وکتلې، د موجوده اجناسو، تجهیزاتو د ثبت ساتنې او د ترتیب له بهیره یې ارزونه وکړه او پر مهال مسؤلینو ته موقعیت بندي په اړه مسلکي لارښوونې وړاندې کړي. په دې لارښوونو کې د توکو د دقیق ځای پر ځای کولو، د ډیپو د داخلي نظم ټینګولو، د معلوماتي سیستمونو د پیاوړتیا او د شتمنیو د معیاري مدیریت اړوند مهم ټکي شامل وو. همدارنګه د لیدنې هیات د دې ډیپوګانو د کاري جریان د لا اغېزمن کولو لپاره پر هغو برخو ټینګار وکړ چې د سمون، همغږۍ او اصلاح اړتیاوې لري. مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د سپارښتنې به ژر تر ژره عملي کیږي او د تجهیزاتو د مدیریت برخه به لا معیاري او شفافه شي. په پای کې د لغمان امنیه قمندان د مرکز د استازو همکاري ستایلې او ټینګار یې کړی چې د داسې نظارتي او تخنیکي لیدنو دوام د ادارو د لا ښه فعالیت لپاره خورا مهم رول لري. د مهترلام ښار قصابانو ته د پاک چاپیریال ساتنې په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. د مهترلام ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ امیر عباس عمري چې د مطبوعاتو عامه پوهاوي مدیري ملتیا کوله، د مهترلام ښار له قصابیو څخه لیدنه وکړه او د پاک او منظم چاپیریال د ساتنې په موخه یې قصابانو ته لازمې لارښوونې وکړي. په دې لیدنه کې ښاغلي عمري د قصابیو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو کارځایونو پاکوالي ته ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د غوښې د میده کولو وسایل باید د شپې له لوري په خوندي ځای کې کیښودل شي او د ورځې په مهال د غوښې د ساتنې لپاره باید پر هغې پلاستیک پوښ ولګول شي تر څو له ککړتیا څخه خوندي پاتې شي. عباس عمري ټولو قصابانو ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته هر ډول سرغړونه قانوني تعقیب لري او د سرغړونکي پر وړاندې به اړین اجرات ترسره کیږي چې بیا حق د شکایت نه لري. د یادونې ده چې د مهترلام ښاروالۍ ښاري حکومتولۍ امریت له لوري د پاک ښار په موخه پر وخت یاد اقدام ترسره کیږي تر څو ښاریان له یو پاک او منظم ښار څخه برخمن اوسي. د الیشنګ ولسوال د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمانونو د تشریح او تطبیق په موخه د ګونپال درې سیمو ته سفر وکړ. د همدې خبر نور حال زموږ همکار عبدالوارث مخلص راکوي. د الیشنګ ولسوال قاری عبدالقاهر متوکل د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمانونو د تشریح او تطبیق په موخه د ګهنپال درې سیمو ته سفر وکړ. په دې سفر کې د ولسوال له لوري د ګهنپال اړوند د کلیو له مشرانو، ځوانانو، مجاهدینو او عامو خلکو سره پراخ مجلس ترسره شو. ولسوال متوکل په دې ناسته کې د امیرالمؤمنین د 18مه ګڼه فرمان مهم ټکي په تفصیل سره بیان کړل چې پکې د ناوړه دودونو مخنیوی، د ستر او حجاب مراعاتول، د ښځو له شاقه کارونو منع کول او ټولې چارې د اسلامي اصولو مطابق ترسره کول شامل وو. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه عمل چې په اسلام کې منع دی نه یوازې شرعاً ناروا دی بلکې د ټولنې په زیان هم تمامیږي او باید بشپړ مخه یې ونیول شي. د سیمې خلکو یا د کلیو ته د ولسوال او مل پلاوي د ورتګ هرکلی وکړ او ډاډ یې ورکړ چې د بیان شوو لارښوونو په پلي کولو کې به جدي پاملرنه کوي. په ناسته کې ځینې سیمه ییزې ستونزې هم شریکې شوې چې ښاغلي متوکل د هغوی د حل او د اړینو خدمتونو د برابرولو ژمنه وکړه.
د ترافیکو مدیریت له لوري د شاراو ولسوالیو منصوبینو لپاره لس ورځنی مسلکي سیمینار پای ته ورسید. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ د ترافیکو مدیریت له لوري د شهرا کنډک ولسوالیو افسرانو او ساتنمنانو د مسلکي ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی لس ورځنی سیمینار په بریالیتوب سره پای ته ورسید. په دغه سیمینار کې مسلکي استادانو ګډونوالو ته د ترافیکي اصولو د بشپړ تطبیق، د ترافیکي پیښو د مخنیوي، د پیښو پر وخت د څېړنو او ارزونو د څرنګوالي، د جواز سیر موضوعاتو، د لایسنس اړوند مسلکي چارو په اړه مهم درسي برنامې وړاندې کړي. د امنیه قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې د سیمینار ګډونوال وتوانېدل چې د ترافیکي چارو په تنظیم، پیژندنه او عملي مدیریت کې خپلې مسلکي وړتیاوې لا پیاوړې کړي. په خبر کې راغلی یاد سیمینار د بریالیو ګډونوالو په ستاینې او هغوی ته د فراغت د تصدیق پاڼو په ویشلو پای ته ورسید. درنو قدرمنو لیدونکو، دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.